باخرت باندې هم دوی کافرون کافر دي منکر دي. ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات وعملوا وکړنیک لهم دوی لپاره اجر بدل دي دوی غیر ممنون چې نه ختمي دن کې دیغه. قلت ورته انکم ایتاسل تکفرون انکار کوي بالذی دغه الله نا خلقا چې پیدا کړی د الارض ازمکا فی یومین په دوه ورځو کې وتجعلون او تاسو جوړوي له هغه لپاره اندادن شریکان ذالک امداد رب العالمین چې رب العالمین پالون کې د ټولو جهانونو وجعل او جوړ کړل فيها بديكي وای چول پیدا کل بديكي رواسی غرونا من فوقها د دې پاسا وبارك او برکت واچو فيها باغي کی وقدر او مقرر کل اندازه ولګ ولا فيها باغي کی اقواتها د دې خوراکونه ضرورتونه فی 4 ایام بتلور ورځو کی سواء برابر دي للسائلین د سوال کوونکو د پاره. ثم استوى متوجه شو الى السماء اسمان طرف تا وهي او هغا ان اسمان دخان يولغيو فقال نبي اولي لهاد اسمان تا وللارض ازمكتا وللارض اتيا چراشتا سدواڑا طوعا خوشالي او کرهن او یا کنه خوشال په خوشالي او په خفغاني راشي راتلو کوي. قالتا اولی ددوالو اسمان اوزمکی آتینا راغلم غطائعین بخوش علی سرا فقداهن نبز بیا فیصلہ اکرل اللہ تعالی 7 سماوات و اسماننا انی جوڑ اکرل و اسماننا فی یومین بدو رزکی و اوحا اوحی اکرل فی کل سما فی کل بحر سما ان اسمان کی امرها کار د اغي یعنی فیصله د غبارې کې وزینا امغه خستکړو السماء الدنيا اسمان د دنیا بمصابيح پټیو سرا ان پستور سرا وحفظا او حفاظت د پاره ذالک دا تقدیر العزیز العلیم اندازه دا العزیز د غزور ور بادشاہ طرفنا العلیم هغه په بادشاہ. فاین بیا کچری اعرضوا دمخواړو فقلنا بأويا انذرتكم جز يرومتا صاعقه د یچغنا hebatnakina مثل پشان صاعقه د چغه عاد د عادیان و ثمود د سمودیانو اس هر کله جاءتهم چراغ لدویتا الرسل پیغمبران من بین ایدیهم د دوی دوړانی طرفنا ومن خلفهم او دوی د شا طرفنا ان هر قسم ته دعوت دي تور کړو الله تعبدوا چې تاسو عبادت مکوئ الا الله سوا د الله تعالی نه. قالوا دی اولی لو شاء کچیر غختل ربنا رب زمغا لانزل نازل کړي به ملائکتن فرشتي فان بس بشکم غب بما باغسبانی ارسلتم چرالی گلی شی تاسو به باغه پوری کافرون انکار کون کیو. فاما عاد بسغ عادیانو فاستكبروا دي تکبروا کو فی الارض پزمکه کی بغیر الحق بنا حق سرا وقالوا او دي اولی من چې څوک دي اشد ډیر مضبوط من نظمغنا قوتن طاقت کی. اولم يروا آیاتین ذکر دي ان الله چې بشکل تعالی خلقهم پیدا کړی دي دوی هو اغا اشد ډیر مضبوط ته منهم دوی نا قوتن طاقت کی. وکانو او دی بی آیاتنا زمغ آیاتونو پوری یجحدون چې انکار کو. فارسلنا بهم غرواستول علیهم بدوی باندې ریحن هوا سرسرن تیزا فی ایام پورزو نحسات سپیرو کی فی ایام نحسات پورزو سپیرو کی نحست ولا او دغه چې مسلسل سپیچ سلی و اتورزی او شپې دوی باندې مسلسل دا سلی مسلط کړی والا تعالی لنذيقهم دې لپاره چې ورڅکو موږ دوی ته عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ فی الحیات الدنیا پښمند دنیا کې والعذاب الاخرته او عذاب د اخرت چې د اخذا هغه ډیر رسوا کون کړي وهم او دوی سره لا ينصرون مدد نکړل شي. واما او هغه ثمود چې سمودیانو فهديناهم نمغه هدایت کو اغیتا فاستحبوا نبذي خوخل فاستحبوا العما بذي خوخل العمار دواله على الهدى بهدايت باندې فاخذتهم بأني والمنغدوي بأني والدوي صاعقه بچغي العذاب د عذابنا الهونيس پکون کې بما كانوا يكسبون بسبب دوی تو هغه چې دوی بکول. ونجينا امغ نجات ورکلو الذين او کسانو ته امنو چې مؤمنانو وکانو او دوی یتقون چې يردل به پرهیزګاری وکولا.
ويوم باغرز يحشروا چراجم وکړي شي اعداء الله دشمنان د الله تعالی الى النار اورتا فهم بسدوی بيوزعون تقسیم کړل شي په ډله ډله کې حتا ترغه وخت پوري اذا هر کلا ما جاءوها چې دوی راشي اغیتا شهیدانو گواہی بو کی علیهم په دوی باندې سمعهم غوونه د دوی د خبره په سورې یاسین کې تیر شوی و الیوم نختم علی فاهم وتکلمون ایدیهم او خبره بو کی موږ سره لا سونه د دوی او خپې د دوی نو گواہی بو کی په دوی باندې سمعهم غوونه د دوی او ابصارهم او سترګې د دوی خلودهم او څرمنې د دوی بما باغت باندې کانو چې دوی عملون چې دوی به عمل کو وقالو دوی او ایلی جلودهم اخپلوا پستکو څرمنو ته لما شهدتم ولی گواہی ورکړه تاسو علینا په موږ باندې قالوا اغيب او اي انتقن الله چې طاقت را کړل موږ ته الله تعالی د خبرو کولو الذي هغه تعالی انتقا چې طاقت ور کړل د خبرو کل شی هر یشتا وهو هغه خلقکم پیدا کړی تاسو اول مره په اول کرته و الیه ترجعون هغه طرف ته تاسو راجم کړی شي وما کنتم تستتیرون او تاسو خپل ځان پټول نه شي وما کنتم او نو تاسو چې تاسو پټ کړی وي خپل ځان اندا چې یشهدا گواہی بو کی علیکم پتاسو باندې سمعکم غوګون د تاسو ولا ابصارکم او نسترګ تاسو ولا جلودکم او نترمن د تاسو ولکن او لیکن ظننتم ګمان کړو تاسو ان الله چې بشکل تعالی لا يعلم نبهیږي کثیرا پډېرو مما دهغنا تعملون چې تاسو کوي د باره کې یو حدیث دلته ذکر کړی دی بخاری شریف کې چې درې کسان وو لکه دی وای کنه وما کنتم تستتیرون ان یشهدا دی وای دی پټول نه شي دا خبره چې کنه گواہی وو کې په دوی باندې غوګونه د دوی او نسترګې د دوی نو درې کسان په حرم کې ناس وو چې دوه د قریش د خاندان وو ایو سره دوه معاهده کړی و دا درې کسان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې تازه او مضبوط او غټ سړی مضبوط ناس او د عقل نړاندو ایو په کې ویل چې را تاسو خیال دی الله اوري الله خبري اوري دا بل ورته ویل چې اوري چې تیز یو کې به اوري په چې کله ورورو کوي به نه اوري نو دا دریم ویل چې هر چې دا ورو اوري نو دا به تیز یې اوري نو دا ټول نه کم کلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ناغه بارک الله تعالی فرمایي چې تاسو پټوي او پټول نه شي ان تاسو د زړه او تاسو د سترګو هغه حرکتونه هم الله تعالی ته معلوم دي ان الله لا يعلم دی وای چې کنه الله نه پیژني کثیرن ډیر مې مداغنا تعملون چې تاسو کوي وذالکم او دستاسو ظنکم گمانو الذي هغا ظننتم چې تاسو کړو به ربکم په خپل رب باندې طرف باندې کې تاسو دا ګمان کړو ارداکم اومد هلاکین د ګمان هلاکی تاسو فاصبحتم بشوی تاسو من الخاسرین د توانیانونا فإن يصبروا كثير دوی صبرو کی فالنار بس اور مثوى لهم اغزید دوی وإن يستعتبوا او كثير دوی معفی غواړي فما هم بس نشته دوی د پاره من المعتبین څوک معفی کون کې ان څوک معفی بو 10 نشته چې معفی وکي دوی ته وقیدنا امغه مقرر کړل لهم دوی د پاره قرانا ملګری فزینوا بس هغه ملګرو دوی ته خسته کړلو لهم دوی د پاره ما هغه بین ایدیهم چې دوی نه وړاندې وو و ما هغه خلفهم چې دوی نه ورستو وحق او ثابت شول علیهم په دوی باندې القول خبره د عذاب فی امم پنور امتونو کې قد پتاکیک سره خلت تیر شوی دي من قبلهم دوی نه وړاندې من الجن د پریاننا والانس او د انساناننا انهم بشکا غوی کانوا خاسرین توان مندن کی بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين